ده قیمت یې اتلس سوه افغانۍ دی. نور رنګونه شته دی، راځئ مهرباني. مراد دې وکړو د 1400 افغانیو څخه کم نه کېږي. ښځه زم ډېرې خبرې نه کوم، 1500 افغانۍ به درته درکړم، دقت یې کړه. اداریا زه به لاړ شم چې ټوپک یې راوړم. نه متینا، دې ورځو کې د پولیسو ګزمې زیاتې ګرځي، ځکه موږ ځان سره ټوپکې نه کړ. او پاتې شوه بله خبره، څوک دی هغه کس چې زموږ مخې ته دیوال جوړ شوی؟ نه څوک چرس اخلي او نه پوډر. بل څوک نه، د همدې کلي سړی دی، معلم باز محمد نومېږي. صاحب هغه د زوی را روان دی. سلام علیکم. اے ځوانه ودرېږه. دې خوا راشه. خیریت خو به وي، او دا غږ د څنګه وکړو؟ ګوره ځوانه، پلار به دې پوه کې چې زموږ د مخې دیوال نه جوړېږي، او دا به ورته ووایې چې د زده کړې کورس دې بند کړي. زما پلار د کلي خلک د بدبختۍ څخه منع کوي، او بیا تاسو څوک یاستئ چې موږ ته ګواښونه راکوئ؟ ځئ ورکېږئ، ځئ. دا کږه خوله به دې سمه کړې، کنې موږ سره علاج شته دی. زموږ د کلي خلک په تاسو غدارانو پوه شوي دي. تاسو چرس او پوډر خرڅوئ، نو خو به زه ستاسو سموم. دا ګز او دا میدان راغلي دي چې په موږ باندې د زده کړې کورس بند کړي بې غیرتانو. د خدای ظالم راځئ لکه ای بې غیرتو، زه په تاسو باندې څومره ډاډه وم، په نه غربونو خوړل او زم پرې وغربولم. راځئ چې زه د بادار خواته.
یا الله ما وبخي زما مور پلار وبخي زما ګناهونه معاف کړي او د نړۍ ټول مسلمانانو ته جنت فردوس نصیب کړي. زموږ په وطن کې جنګ بېروزګاري او د مسلمان وجنه ختمه کړي. آمین ثم آمین. جمیلې لورې ډېره خفرته ښکارېږي. خیر خو به وي که نه؟ کاني الله دې خیر کوي خو ډېر ناوخته شو او سراب رانلو. خیر دې لورې ته مه خفه کېږه لا خو وختي دی را به شي کور ته. لورې ته ورشه ګوره چې څوک دي. وعلیکم السلام. راځه. وعلیکم السلام. راځه راځه کښېنه راځه کښېنه. څنګه زویه ښه یې؟ شکر دی فضل د خدای ته ښه یې قرار دی. شکر مور جانې پلار مو نه ښکاري چېرته دی؟ پلار د وظیفې ته تللی دی. د کاکا داسې جرګه وه هغه کې مصروف و. او زویه دا راته ووایه چې ستا امتحان څنګه وشو؟ مور جانې ازموینه مې ډېر ښه ترسره شو خو کله چې بېرته کلي ته راتلم ادارې او د هغې کسان راسره مخامخ شول او ګواښونه یې راته کول. په وهلو وهلو مې د دې کلي نه وشړل. ته اندېښنه مه کوه. اوس د کلي خلک یو لاس شوي دي. داسې ورځ به راشي چې سره د خپلو بادارانو د دې کلي څخه ورک شي او زموږ خلک به په صلح او ترقۍ سره ژوند وکړي. یا الله دې ظالمانو ته د نیکو هدایت ورکړي. د نیکو هدایت. آمین ثم آمین.
بادارا ادارې څنګه ورخطا راغې؟ بریا تاسو باندې څه چل شوی دا په وینو باندې لت پت چا کړئ بادار د معلم باز محمد او د هغه د زوی د لاسه زموږ د حال شو باداره د معلم باز محمد د زوی نه طوفان جوړ شو طوفان د کلي خلک ټول زورور دي. چپ هغه کس مری دی نو زه ببرشیر یم ببرشیر او ټولې دنیا ته معلومه ده چې ببرشیر د ځنګل پاچا یي د ځنګل پاچا بس ډېرې خبرې مې نه خوښېږي توریا ته ما هغه دنیا ته لاړ شه تا دې څه وکړه؟ چپ تاسو کسانو نه ښځې ښې دي چې په کورونو کې خو ډوډۍ پخوي پاتې شو ستا خبره تا ته ځکه څه نه وایم چې تا ما سره وفاداري کړې وفاداري او واخله دا ټوپک او لاړ شه کلي ته ډېره مننه باداره چې ما ته دې وخت راکړو اوس زه پوه شه او د کلي خلک زما پیسه پردي بچي دي مړه دې شي معلم باز محمد خبرې کوم د کلي څخه معلم صاحب کور کلي کې به خیرت وي که نه شکر دی خیر خیریت دی ټول ښه دي سلامونه در باندې کوي او رښتیا سپوږمۍ لور مې څنګه ده سپوږمۍ لور مې ښه ده خو دا راته ووایي چې دومره وخت پس دې څنګه را په یاد کړو وروره زه خپل زوی سوراب ښار ته درلېږم هغه د انجینرۍ ښوونځي ته کامیاب شوی دی د هغې د اوسېدو دپاره په ښار کې داسې کوم ځای زه نه لرم چې هغه پکې اوسي که ستا خوښه وي هغه به تا سره اوسي تر څو خپل تعلیم ترسره کړي دا د سوراب جان خپل کور ته هر وخت را لېږلی شي کور دې ودان وروره الله دې ورسره ښه وکړي زه به ستا د احسان ټول عمر نه هېروم وروره په دې کې د احسان څه خبره ده زما سر د تا نه قربان بس په الله دې نور سپارمه د الله په امان مخې ته لاړ شه سوراب جان پلارو سلام یې درباندې کوم وعلیکم سلام ښه سمه ده پلاره زه به